او د غسل یوه دا اهمه مسله هم زده کوي چې کله څوک د جنابت غسل کوي یا زنانه د میاشتنۍ مریضۍ څخه غسل کوي نو هغه به په خپلو غوږونو کې ګوته ښوروي او دا شان نو چې څوک ورته نوم وایي دې کې به ګوته ښوروي چې هغه ځایونه هم لانده سي. حتی علماو لیکلي دي فإن لم يفعل يعيد، که دا فعل ونه کړي یعنې د غوږونو هغه سرویان لانده نه سي یا د نو دننه ځای لوند نه سي غسل نه دی صحیح، دوباره به بیا غسل راګرځوي. او دا شان د بعضې زنانو چې په غوږونو کې سروي وي یا پوزه د هغوی سروي وي نو هغه به هم کوشش کوي چې د خپل د غوږ سروی هم لوند کړي او دا شان د پوزې چې کوم سروی وي هغه هم لوند کړي، خپل کوشش سره وکړي. بیا فقهاو دا لیکلي دي العبرة بوصول الماء، دلته اعتبار د اوبو رسېدلو ته دی. که چیرې بغیر د ګوتې ښورولو په غوږ کې اوبه غوږ ته ورسېږي او یا نو ته ورسېږي یا د غوږ سروی لوند سي بیا پروا نه لري، کوشش دې نه ورسره کوي. او که چیرې غالب ګمان دا و چې هسې دا نه لندېږي ګوته ښورول غواړي بیا به په غوږ کې هم ګوته ښوروي، په نو کې به هم ګوته ښوروي، هغه د غوږ سروی یا د پوزو سروی هغه به هم لندوي. البحر الرائق اول جلد 88 صفحه کې راځي او فتح القدیر کې په اول جلد 80 صفحه کې راځي او دا شان په الموسوعة الفقهیه کې راځي په 11 جلد 208 صفحه کې. ستاسې د اسلامي پوښتنو جوابونکی مفتي حکیم الله صابر الحنفي صاحب.